اختر مو بختور احمد شي بریم د ازادي سټوډیو په دې خبري ټولګه کې ستاسو هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د پاکستان پر نوي حکومت غږ وکړ چې طالبان سولې ته رامات کړي او په خپله خاوره کې د ترهګرو د هلو ځلو مخه ونیسي. الیس ویلز د دوشنبې په ورځ په واشنګتن کې خبریالانو ته وویل چې افغانان له جګړو ستړي شوي دي او د سولې خبرو ته زمینه برابره شوې ده. خو د ولسمشر اشرف غني له لوري طالبانو ته د مشروط اوربند په دوهمه ورځ نن له جمهوري ریاست سره نږدې توغندي ولګېدل. د ولسمشر غني د وینا پر مهال توغندي ولګېدل. در فضای از صمیمیت نن له طالبانو سره د حکومت د درې میاشتني اوربند دوهمه ده. د دې اوربند شرط دا دی چې طالبان به هم مراعاتوي. خو پر کابل نن 12 توغندي ولګېدل. په دې حملو کې د 2 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. به اثر اصابت د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش په یو مارکیټ کې د دغه توغندو د برید کوونکو د وژلو خبر ورکړ. د دوی شمیر 3 تنه وو. واشنګتن هم پر طالبانو غږ کړی دی چې خپل لوري اوربند ومني. په ورته وخت کې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پر پاکستان غږ وکړ چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. موږ چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې د اوربند عکس العمل ته وګورو هم خلکو او هم طالبانو په پراخ ډول عملي کړ. نو اوس هغه وخت دی چې ټولې خواوې د خبرو میز ته راسي. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د مشروط اوربند په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. هندي چارواکو نن وویل په کیرالا ایالت کې د سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر 400 واوښت. د دې ایالت تر 1 میلیون ډیر کسان په کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. د کیرالا ځپل شوي ایالت له بیا رغونې سره عربي متحد اماراتو د نږدې 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. سیلابونو په کیرالا ایالت کې شاوخوا 50,000 کورونه وران کړي دي. د دې ایالت 1 میلیون او 2 لک اوسیدونکو په 22,000 کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. د قربانیانو او ورکوسیو پلټنه دوام لري. د دوشنبه په ورځ 6 مړي وموندل شول چې له دې سره د وژل شوي شمیر 410 ته ورسید. دا سیلونه نږدې 2 اونۍ مخکې پیل شول. کیرالا په نږدې 300 کلونو کې داسې نه و ځپل شوی. د امریکا او ترکیې ترمنځ د سوداګرۍ پر سر لانجه پسې ژوره شوه. ترکیې د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته شکایت کړی دی چې امریکا دغه سازمان له اصولو سرغړونه کړې ده چې پر یوشمیر ترکی صادراتو یې تعرفه زیاته کړې. د شکایت دغه پاڼه انقرې د دوشنبې په ورځ د واشنګتن پر ضد د دفتر ته وسپارله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته دا شکایت د واشنګتن له لوري د ترکیې د المونیمو او فولادو پر صادراتو د تعرفې د زیاتوالي له امله شوی دی. ترکیه ادعا کوي چې واشنګتن د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO د 1994 کال تړون څخه سرغړونه کړې ده. له قانون سره سم تر دې شکایت وروسته باید انقره او واشنګتن په 2 میاشتو کې په خپلو کې لانجه اواره کړي، کنه بیا به قضیه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د ستونزو د اواري څانګې ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست له 10 راهیسې له ترکیې څخه د المونیمو او فولادو پر صادراتو 50% تعرفه زیاته کړه. ترکیه د دې په جواب کې د اگست په 15مه له امریکا د شرابو پر وارداتو 140% پر موټرو 120% او پر تمباکو 70% تعرفه کېښوده. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا په لسګونو کورنیو وروسته تر 80 کلونو د اجازه ترلاسه کړه چې له نږدې سره وګوري. 15 کاله مخکې د کوریا په 3 کلنې جګړې کې په لسګونو زره خپل خپلوان سره بیل شوي دي چې یو شمیر یې مړه شوي او هغه کسان چې لا ژوندي دي وروسته تر 2 کلونو د لیدو کتو اجازه ترلاسه کوي. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د 89 کورنیو غړیو نږدې 80 کاله وروسته په شمالي کوریا کې سره وکتل. دا غونډې پرون پیل شوې او نن یې هم دوام وکړ. له 1950 تر 1953 کلونو پورې د کوریا د جګړې پر مهال 1,32,600 نږدې خپلوان په دواړو کوریاو کې سره بیل شول. په تیرو 15 کلونو کې د حکومتي احصایې له مخې د دغو کسانو له ډلې څخه 50,000 لا ژوندي دي چې اکثر یې د 80 او 90 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د دغو کورنیو ځینې غړي نږدې هر 3 کاله وروسته دا اجازه ترلاسه کوي چې سره وګوري. سږ کال وروسته تر دې
د لیدنې کتنې ته زمينه برابر شوه چې د اپریل په میاشت کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان موافقه وکړه. په لندن کې د اوږدو ږیرو او بریتونو سیالي ترسره شوه. په دې سیالیو کې د امریکا، بریتانیا او ناروې په ګډون تر 10 د ډیرو هیوادو استازو برخه واخیسته. په څلورو کټګوریو کې د هغو کسانو ترمنځ سیالي چې هر یو ځان اتل ګڼي. په دې سیالیو کې تر 200 ډیرو کسانو ګډون وکړ. د دغو ږیرو او بریتونو ساتل اسانه نه دي، وخت غواړي. ما نن سهار 4 بجې د خپل ګیري سنگار پیل کړ. 15 ساعته وخت یې ونیو. سک څلورم کال دی چې دا سیالي ترسره کیږي. یوازې نارینه و نه ښځو هم په دې سیالیو کې په سختګي ږیرو برخه واخیسته. دا خبري ټولګه مو هم دومره وه. دا خبرونه په ازادي رادیو .com او فیسبوک کې لیدلی شئ. په مخه مو شه.